بسم الله الرحمن الرحيم وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر رأس المال. دیزه کې یو مسله ذکر کوي تاسو ته هغه دا چې چا شرکت فاسده وکړو، هغه شرکت چې شریعت جواز نه ورکوي او داسې شرکت یې وکړو خو زه بس وکړو، نو بیا به دا ګټه څنګه تقسیموي؟ دا ګټه به په مقدار د رأس المال سره تقسیموي. څنګه؟ 3 لک روپۍ زما د الیاس ولی صاحب 2 لک پکې زما دي، 1 لک پکې دي. شرکت هم کړی او شریعت وایي چې دا شرکت ناروا دی. داسې خبره پکې راغلي چې د هغې د وجې نه څه شوی؟ ناروا شوی. او زه کړی هم دی، نو سر ته مو رساو، ګټه پکې وشوله. اوس به ګټه څومره؟ نو ګټه به اوس 3 حصې کوو. 2 حصې به زه اخلم، 1 حصه به ده اخلي. ولې د ده پکې 1 لک روپۍ وي، زما پکې څو وي؟ مسله باندې ورسېدلی؟ وکل شرکت فاسدة، او هر هغه شرکت چې فاسد وي شریعت جواز نه ورکوي د هغې، نو فربحو ګټه به فیها په هغې کې علی قدر رأس المال، په اندازه د رأس المال وي. چې چا مال سیوه هغله به ډېره، چې چا مال کم هغله به کمه. ماهر پوهېږي؟ ویبطل شرط التفاضل، او باطلیږي به شرط د تفاضل، باطلیږي به شرط د تفاضل. کو یو چې مال پکې ډیره راکړه د خپل رأس المال، خیر زما مال لیکمې ډیره پکې راکړه، نه داسې به نشي کولی. ښه، او باطلیږي به شرط د تفاضل، یعنی شرط تفاضل ډیروالي شرط چې مال پکې ډیره راکې، نه نه دا به نه وي، د رأس المال په اندازه باندې به ورکړي. ښه، اوس داسې چل دی چې 2 کسان دي، زید او بکر، دواړو شرکت وکړو، خو دا بکر پکې استه مړ شو، یا دا بکر پکې مرتد شو او لاړې دارالحرب ته، نو شرکت ختم شو. ها، په شریکینو کې یو مړ شي، په شریکینو کې یو مرتد شي، لاړ شي د کافرو ملک ته، نو شرکت څه شو؟ باطل شو. ها، و اذا مات، او کله چې مړ شي احد الشریکین، یو په 2 شریکینو کې، او ارتد یا مرتد شي، ولحقا او پیوست شي، بدار الحرب په دارالحرب پسې، نو بطلت الشرکت، باطل شو دا شرکت. اوس بله مسله کوي عبدالله مولی صاحب، بله مسله دا ده چې ما او دا الیاس مولی صاحب شریک یو که نه، نو دا زما د حصې زکات نشي ادا کولی، او زه د حصې زکات نشم ادا کولی. هر سړی به د خپل حصې زکات ادا کوي. ښه، پوهېږئ که نه؟ ولیس، او ندی جایز نشته دی، لواحدین د یو تن دپاره، من الشریکین د شریکینو نه، ان یؤدیا چې ادا کي زکات مال الاخر، زکات د مال د بل، د بل د مال زکات په نشي ادا کولی، الا باذنه، مگر د هغه په اجازې سره شي ادا کولی. بیا اوس بل صورت رالی، بل صورت داسې رالی صاحب، توجه ماهر باچا مولي صاحب، تا ما ته جواب راولېږه چې الکه صحیح ده، زما د مال نه زکات ادا کا، صحیح شوه. بس په دې کې تا مدا کو ما مدا کو، داسې صورت جوړ کړې، تا ما ته د مخکې نه اذن کړی دی، اجازت دې راته کړی دی چې ته زما د مال نه زکات ادا کولی شي، ادا کوی دی. بس ایسته ټیم د زکات رالی، ما مدا کو تا مدا کړی و، ډبلنګ وشو، یو زکات څو ځل ووتو؟ 2 ځل. نو د دې به ذمهوار څوک وي؟ د دې به ذمهوار هغه کس وي چې هغه وروستنی ادا کړی، هغه وروسته ادا کړی وي. پوه شوئ؟ هغه به ذمهواري د هغه نه به تاوان اخیستلی کېږي. نو فإن أذنا، کو چرته اجازت وکړو، کل واحد هر یو منهما د دې دواړو نه، لصاحبه خپل ملګري ته، ای یؤدیا چې ادا کوي دا ملګری زکاته زکات د دې بل، نو فأدى ادا کو کل واحد هر یو واحد منهما د دې دواړو نه، نو فالثاني دا دویم چې دی ضامن، دا به ذمهوار وي، سواء برابر خبر ده، علما کو هغه ته علم بأداء الاول، په ادا د اول باندې، او لم یعلم، او کو علم ورته نو. عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى، بنز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې، وقال او صاحبین وای، دا قول سیدی خان صاحبین دا چې نازموار وی علی، دا ثانی چې هغه ته کله
علم وو او که علم ورته نو به ذمہواری نه بیا د سګونه ده. وقال صاحبان ویلی وقال رحمهم الله تعالی ان لم يعلم کچرت علم ورته نو چې دی بل ادا کړی نو لم یزمن به ذمہوار نه دی زبانی بس دی دا ولی